السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بایګانو د سکر د واتساپ کې یو پالیسی نوی راوتی ده. دا به هر وخت تاسو دا یو راځي چې اګری او نه اګری، مطلب دې په دې خبره په دې پالیسی ته رضامند نه کني. که تاسو په اګری وو نو مطلب دا دی چې تاسو په موبایل کې څومره ډیټا خپل پرسنل کدا کور ته سودانی ویډیو زی او ته چې د کم راوټر سره کنیکټ وای فای کور کې نو بقاعده کور والا سره کا واتساپ نشته خو هغه ډیټا به ماغو ته زی. د دې مطلب دا چې دوی په روان مستقبل کې تاسو پرسنل ډیټا چی مطلب تاسو چې راځي لگا هغه به دوی بیا خرڅي هغه ته ډارک ویب او الته کې به خرڅي مطلب چې خشه او لکه مطلب داغو د مطابق نه بالته خرڅي نو د 2 فروری پر ټیم دی مطلب چې مې اګری کوي دا ناٹ پوای ناٹ نو مطلب دا چې مې را کوي اداګه نه بعد په خپل دی بند شي په فروری کې به بند شي تاسو ناٹ نه وای ټیک ته جی تاسو اورئ کنه دا ناٹ نه پکې بری شي کوي ښا اګری چې وای نو دا بیا پرسنل ډیټا غوته چې ناٹ نه وای چې په 2 فروری چې بند شي بند شي بل څه ترتیب په خپل روخي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څور واتساپ استعمال ولا خلک یو ټولو ته دا ریکوست دي تصویر متزکه واستولو چې د سور غشي ولا کوم نشان دی کا واتساپ کې دا طریقه در ترتلا په دماغ لیک او شنه غشي ولا کوم نشان دی په دې باندې کلیک او دا به د دویمې میاشتې پورې دا اپشن تاسو ته راځي. کدی کې تاسو په دا سر غشي نشان باندې کلیک کړل نو به تاسو ول څور پرسنل ډیټا وی هغه به دوی تصفیه کیږي کله غور سره سم کوي بیا کولای شي تاسو ته مسله جوړیږي. دویمې میاشتې پورې دی ولا ټیم دی غیر بعد دا سیستم ختميږي دا نوې طریقه ور کې وروتلې دي نو تاسو په دشنه باندې کلیک کوو پوهیږئ دا څوره ملګری او ټولو ته سند کو د خبرم سند کو دام سند کو ورته چپاته ورته ولګيږي خام.